سلامونه مې قبول کړئ دوستانو. په دې ویډیو کې تاسو ته دا معلومات درکو چې ځینې هغه هلکان چې نوي زلمي شوي هغوی د خپل بدني یا جنسي خواهش دپاره دومره سوچ کوي چې هغوی ذهني بیماران شي. د انسان دغه عمل د اسلام د نظره څنګه دی؟ د اسلام په باره کې په دې کې څه ممانعت فرمایل شوی دی؟ دې کې ډېر تفصیلي معلومات په دې ویډیو کې تاسو سره شریکوم. قدرمنو، کوم خواهش کوم شوق چې د انسان دی هغه یو فطري امر دی. دا په هر انسان کې پیدا کېدلی شي. کوم انسان چې بلوغت ته ورسي که هغه هلک وي که جینۍ وي، د دوی دغه خواهش پیدا کیږي او دوی مختلف قسم سوچونه کوي. خو زموږ په معاشره کې یو لوی مشکل دا هم دی چې کوم جینکۍ دي یا هلکان دي هغوی خپل مشرانو سره خبرې نشي کولی په دې باره کې چې هغوی ګایډ کړي. نو په دې وجه باندې هغوی بیا په انټرنیټ باندې سرچینګ کوي او دا د هغوی دپاره خطرناک هم ثابتېدلی شي. په یو عام انسان کې په 40 غنټو کې څومره جنسي خواهش را پیدا کیږي؟ قدرمنو، دا یو داسې سوال دی چې دا په هر انسان کې مختلف وي. د هر انسان د عمر، د صحت او د نورو معاملاتو انحصار په دې باندې کیږي. دا په ټولو انسانانو کې یو شانتي نه وي. په اسلام کې دغه خواهش چې کوم دی دا په غلطه طریقه باندې پوره کول ناجایز او حرام تصور شوی دی، ځکه چې اسلام د نکاح دغه مقدسه لاره مقرر کړې ده، دغه لاره یې ښودلې ده. پکار ده چې د کوم انسان هم خواهش زیات وي هغه ته پکار ده چې واده وکړي. قدرمنو، کله چې هلک زلمی کیږي نو په هغه کې یو قسم هورمون دی چې د ټیسټرون په نوم باندې دی، خو په ښځو کې بیا دغه هورمون د ایسټروجن په نوم باندې یادیږي. اوس د اسلام له نظره دا هر څه څنګه دي؟ قدرمنو، په اسلام کې د جنسي خواهشاتو په باره کې ډېر په باریکۍ سره تعلیم ورکړل شوی دی. د حلال او حرام نظریه ښودل شوې ده. دغه کنټرول کول په کومه طریقه باندې دي دا ټول تفصیل هم تاسو سره شریکوم. قدرمنو، اکثره ځوانان یا پیغلې چې کله بلوغت ته ورسي هغوی د خپل لاس سره خپل شهوت پوره کوي چې دا د دوی صحت او زندگی بربادولی شي. په دې طریقو باندې خپل خواهش پوره کول د اسلام له نظره هم ممنوع دي، مکمل طور باندې دا حرام دي، ځکه چې الله تعالی په قرآن پاک کې انسان ته د خپل نظر د حفاظت درس ورکوي. د دې وجې نه د ټولو هغه څیزانو نه منع فرمایل شوې ده. نه دي کتل ورته پکار چې هغې سره د انسان خواهش، هغه د شوق خواهش هغه راوچتېږي او بیا دا د خپل اعضاو حفاظت نشي کولی. نو قدرمنو دوستانو، پکار ده چې هر انسان خپل ځان مثبت وښیي، خپل ذهن مثبت وساتي او دې سره سره هغوی خپل کوم خواهش چې دی هغه په دې طریقه باندې کنورټ کړي چې واده وکړي، نکاح وکړي او په یو ښه طریقه سره خپل ژوند، خپله زندگی شروع کړي. امید لرم ستاسو به دا معلومات خوښ شوي وي. یو جهان مننه.